د نبوت سلسله ختمه شوې ده او د نبوت دروازه بنده شوې. سیدنا آدم علیه السلام د ټولو نه اول نبی او سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو نه اخیری نبی دی. د آدم علیه السلام نه مخکې نبی نو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه بعد نبی نشته. د نبوت سلسله بنده شوی، تمامه شوی. اوس به تر قیامت پورې نه چاته نبوت ملاویږي او نه به څوک نوی نبی پیدا کیږي. د نبوت دا دروازه دا وتړلی شوه، دا بنده شوې ده. الله جل جلاله د نبوت دا سلسله ختمه کړې ده. پخوانو زمانو کې به چې کله الله جل جلاله نبی راواستلو، نو هغه نبی به د یو خاص قوم دپاره نبی و، یا به د یو خاص زمانې دپاره و. محمد صلی الله علیه و آله وسلم الله جل جلاله تر قیامت پورې چې څومره زمانې به راځي او چې څومره قومونه او قبیلې به راځي، د هغوی ټولو دپاره نبی دی. او دا شریعت محمدی علی صاحبها الصلاة والسلام، دا شریعت محمدی دا تر قیامت پورې د هر زمانې او د هر انسان دپاره، د هر قوم دپاره دا هدایت دی. دا قرآن دا تر قیامت پورې کتاب دی، دینه بعد به بل کتاب نه نازلیږي، ځکه چې د نبوت دروازه دا بنده شوې ده. الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم و شان کې فرمایي خپل خوږ نبی ته: وما ارسلناک الا کافة للناس، او ای نبی صلی الله علیه و سلم ته موږ نه استولې مګر ټولو انسانانو لپاره. کافة للناس، تمام انسانانو لپاره، ټولو خلکو لپاره. بشیر و نذیرا، زیر ورکوونکی د جنت، و نذیرا او يرونکی د جهنم نه. بشیرا زیر ورکوونکی، و نذیرا او يرونکی، یعنی خلکو له د جنت زیر ورکې، مؤمنانو له، او هغه خلکو له چې نیک اعمال کوي. او چې کوم خلک کافران دي او د الله تعالی نه فرمانی کوي، نو هغوی د جهنم اور نه یری. نو الله جل جلاله خپل خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې ای نبی صلی الله علیه وسلم ته موږ نه استولې مګر ټولو انسانانو دپاره بشیر او نذیر. نو چې ټولو انسانانو دپاره د قیامت پورې چې څومره انسانان راځي، د هغوی ټولو دپاره حضور صلی الله علیه و آله وسلم نبی شو، نو بیا بل نبی دا نه راځي. او د نبوت دا دروازه دا بنده شوې ده، لکه څنګه چې د قرآن عظیم شان په سلو نورو مبارکو آیاتونو کې دا خبره ښه په وضاحت سره ذکر ده. بیا یو حدیث شریف کې خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مال 15 داسې څیزونه راکړې شوي دي چې مخکینو انبیا کرامو کې چاته هم نو میلو. هغې نه یو هغه دی نصرت بالرعب مسیرة شهر. حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زما مدد شوی دی په رعب سره د یو میاشتې په مسافت کې. یعنی یو میاشت چې کومه فاصله وي، سفر په یو میاشت کې کوم ځای ته کېږي، څومره فاصله وي، نو دومره فاصله کې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم به رعب و په دشمن باندې. وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا. حضور صلی الله علیه و سلم فرمایي چې زما لپاره ځمکه مسجد او پاکه ګرځولې شوې. یعنی پخوانو امتونو کې به چې چا منځ کولو، عبادت پې کولو، نو یو خاص ځای به و، هغه ځای کې به چې کوم خاص د عبادت ځای و، هلته به عبادت کولو. حضور صلی الله علیه و سلم امتی چې کوم ځای کې د منځ وخت راشي او مسجد وي، خو مسجد ته دې لاړ شي، که مسجد نی نو هر ځای کې چې د منځ وخت راغو، منځ یې وکړو، منځ یې ادا کېږي. نو دا صفت د نبی علیه الصلاة والسلام دی. او دا امت ته چې دغه
فضیلت حاصل شوی او دا رحمت په دې امت باندې شوی دا د حضور صلی الله علیه و وسلم د برکته. همداسې حضور صلی الله علیه و وسلم ته چې بل کوم صفت ملو دی هغه دی واحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی. حضور صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې زما دپاره غنیمتونه حلال شوي دي او زما نه مخکې بل چا دپاره دا حلال نه و. مخکینی امتونو کې به غنیمتونه د هغې استعمال دا جایز نه و، غنیمتونه به حلال نه و او دې امت ته د حضور صلی الله علیه وسلم د برکت د وجې نه دا حلال شو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته غنیمتونه هم حلال شوي. او بل صفت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا دی او فرمای و اعطیت الشفاعة او ما ته شفاعت عطا کړی شوی دی. حضور صلی الله علیه و وسلم به د قیامت په ورځ د خپل امتیانو شفاعت کوي. الله جل جلاله ورله شفاعت ورکړی دی، د قیامت په ورځ به شفاعت کوي. دا زموږ د خوږ نبی اخیری نبی محمد صلی الله علیه و وسلم هغه خصوصیت دی. او بل صفت چې حضور صلی الله علیه و وسلم ته ملو دی هغه دا دی چې مخکې به یو نبی خاص خپل قوم ته استولی کېدو، خاص د هغه خپل قوم دپاره به نبی و. او حضور علیه السلام فرمایي وبعثت الی الناس عامة او زه عام ټولو خلکو ته الله جل جلاله نبی راستولم. نو حضور صلی الله علیه و وسلم د ټولو انسانانو لپاره د تمام انسانیت لپاره د الله نبی دی او د نبوت د سلسله دا منقطع شوې ده. اوس دې نه بعد به څوک نوی نبی دا به دې دنیا ته نه راځي او نه به چاته نبوت ملاویږي.